نجیب الله شینواری سپیکس نه افغانستان کرکټ بورډ د پاکستان خلاف 3 T20 سیریز د پاره خپل سکواډ اعلان ک. ګوره پرفیکټ سکواډ یو وختم نه ښه چې خطه خوي وې د بورډ چمچګيري کوي دسه کوي او چې نیوکه وکي بیا یې چې ولا زمنګ د یا د لوبغاړو یا د بلچا توهین کوي. نو توهین وپیژنې، توهین کنزا ده د چا ناموس. لکه هغه تاسې چې راشد خان تابل ورځ صرف په دې ځای چې لاس ایښی و او بې ځایه مه کولې. په کرکټ باندې ټیکنیکل نیوکې کول دا د هر چا کار نه دی، دا هر توتیشا نشي راتلی چې وروره دې دپاره به ته ډېر زیات وخت راسې کرکټ فالو کوې، ته دې دپاره به انټرنیشنل لیول کوچینګ کوې، آرټیکلې به یې مختلفې ویډیوګانې به ګورې. نو موږ چې کوم نظر درکو دا داسې نه چې دا دنیا بهترین نظر دی، موږ هم کمزور انسانان یو، مګر زما نظر دی ستا نظر د اخلاقو په دایره کې راځه او شیر کوه. کینې توتیشا هسې په بلاک کولو به درنه خوند اخلم، ځکه نفرت پال یاستئ او څومره چې سوځېږئ هماغونه موږ ته خوند راکوي. نو راځو د افغانستان د کرکټ بورډ ټیم چې کوم اعلان کړی دی، ګوره پرفیکټ ټیم خو یو وخت هم نه وي. محمد نبی ان، محمد نبی آؤٹ، عثمان غنی ان، عثمان غنی آؤٹ، شاهد الله کمال ان، شاهد الله کمال آؤٹ، ګلبدین ان، ګلبدین آؤٹ. دغسې ډېر شي نه دا همیشه د افغانستان کرکټ بورډ کوي. مګر دې ځل ته سکواډ کې سیدي کتل یو ځوان هم درته را انټر کړي لکه شاهد الله کمال یار ته دا هغه زموږ د خوشحالۍ دپاره راچې، مګر ښه ټیلنټ دی. دې پسې مزه یې څونه سکور ډومestic تي شی دغه کوي. روهت شرما چې تاسې کتلی وای اول 50 میچونو کې یو 50 نه ووالی، سینچري نه ووالی سوري، مګر هغې نه وروسته وګوره د ورلډ ټاپ کلاس پلیران نو کې راغی. همدغسې به انشاءالله سیدي کتل ته چې موقع ورکړل شي، هیله ده چې موقع ورکړي چې ګوره بعضې خلک یې پاکستان خلاف غټ سیریز، نو موږ وروره چا خلاف سیریزونه کوو، موږ خو ټول کار کې 2-3 سیریزه کوو. همدا موقع ده چې پریشر کوم کس هینډل کړي هماغه د سی لوبغاړی وځي، او چې پریشر نشي هینډل کولی نو بیا به د دوبۍ خلاف چې سکور کوي هم نه دی په کار. نو هیله ده چې موقع ورکړي. نو دا ښه ټیسټ دی د سیدي کتل صاحب دپاره. محمد نبی ایکسپیرینس پلیر دی، تجربه کار پلیر دی، افغانستان کرکټ دپاره خدمتونه کړي دي، قربان یې سمتینې، مګر عمر یې زیات دی. د خپل عمر تقاضې مطابق باید دی خپله وخت وټاکي او ښه ښایسته ریټایر شي. ځینې د بل چا ځای نیول، اوس ځای د چا نیول شوی؟ شرف الدین اشرف صاحب. دا خلک میرویس اشرف باندې نیوکې کوي، زه یم کوم بل یم کوي ته یم کوي، چې د هغه وراره دی یا خوری دی یا په دې ټیم کې دی. نو وروره چې په ټیم کې دی او هر ځل ټیم کې یي نو خو موقع هم ورته ورکوي که نه، چې دا ګز او دا میدان شي، چې معلومات وشي چې څومره اوبو کې دی. نو هغه چې اوس بار ناستي سکواډ کې هر ځل سلیکټ کېږي چې دومره تاسې ښه ګڼئ چې دا باید سکواډ کي، نو خو 11 دپاره به مي که نه. نو هیله ده چې موقع وله ورکړي. د افغانستان او پاکستان سیریز دا نه چې ته داسې سینیر پلیران راوپلان کوې راوډینګری، نه، د افغانستان او پاکستان سیریز د جذبې سیریز دی. که د افغانستان پلیران زړه د خلاصه جذبه سره لوبه وکړي نو بیا پاکستان نه میچونه سیریز ګټلی شو. کینې په ټیلنټ استعداد باندې چې دی هغوی زیات میچونه کوي، زیات تیز بالران فیس کوي، زیات سپین بالران فیس کوي، نو هغوی به موږ نه یو څه پورته وي. مګر دی دا مطلب نه چې هغوی به یې ګټي، موږ نه. موږ که خواري وکړو، موږ که فل افرټ، ګوره فیلډینګ ډېر مهم دی، یو 2 رنزې بچ کول، په دې باندې کار وکړئ، په دې باندې خپلو کې هلته خنداګانې او ګپشپې او ټیک ټاکونه دا یو څو ورځې سایډ ته خطا کوي، دا کار موږ ته پرېږدئ. تاسې صرف فوکس وکړئ چې پاکستان ټیم سره میچونه دي دا به څنګه بیټ کوو. دیټس اټ. دا ستاسې باید مین فوکس یې. هغې دپاره فیلډینګ کیټګري، بالینګ، بیټینګ، هر څوک چې د بالرانو ویډیوګانې به درته کوچز ښیي. مګر هیله ده چې زموږ ټول لوبغاړي ښه زړه د خلاصه لوبو وکړي. باقي دغه ته د شارجا سټیډیم ته ډېر افغانان به درځي، ډېر د پاکستان خلک به درځي. ګوره موږ د دواړو طرف نه پښتانه یو، موږ یو خلک یو. نفرت پاله راځي د خپل هغه ناکامي پټوي چې کوم د دوی اصل کې ناکامي ده، هغه ناکامي د دوی سیاسي یا بل څه ناکامیانې دي، هغه صرف په کرکټ کې راته ځان پټوي او په هغې باندې سر داسې پورته کوي چې والله موږ په کرکټ کې څوک وواهه، تا هېڅ توره ونه کړه. رمضان المبارک بهترینه میاشت ده، د الله پاک ته رحم او کرم او د
دغه میاشت ثوابونو ته راځې په دې میاشت کې مثلا چا سره جنګ کوي نو تا نه شیطان خو دې ځل ته تړلی مطلب ته غټ شیطان یې ځکه روژه کې شیطانان تړل کېږي نو ځان وپېژنه چې تا نه شیطان وختي کډه کړې ده ته یې پرېښیې چې دا شیطان شوی دا کوالیفاید دی پی ایچ ډي کړې ده په شیطانت کې دا پرېږده نو هیله ده چې جنګونه ونه کوي هیله ده چې ښایسته د مینې محبت فضا کې دا لوبې وشي چې د کرکټ نه خوند واخلو یا ماته خو د افغانستان پاکستان لوبیا چې خوند راکړي ځکه همیشه ګوره تېر ځل له 130 رنزې په T20 کې اټس نثینګ مګر په هغې باندې موږ ګیم داسې وروړی و چې موږ ګټلی و مګر اخره کې رانه ولاړې مګر 130 رنزو باندې نو دا کرکټ دی دې کې چې څوک ګټي مبارک دي شي چې څوک بایلي کم بیک بکوي نیکسٹ سیریز به راځي بل گیم به راځي ستاسو ټولو د کتلو نه شیر کولو نه یو جهان مننه کوشش به کوو انشاءالله بیا وخت سره لایو راشو درته در سره به خپل نظر شریک کو رمضان المبارک هم دلته به سبی وختونه یې پوه شوې نو میاشت ته خو به راپاڅېږو اشرمې کې به وده شو او بس هغه دغه نه وروسته مانځه نه وروسته بیا راپاڅېږو میچونه به هم ګورو تاسو سره به خپل نظر شریک کوو ستاسې ورور نجیب الله شینواری په لوی الله مسپارم خدای په امان